وایا فقیره بادشاه وای ته څه غواړې او د څه لپاره راغلی یې؟ زه د بادشاه د لور سره واده کول غواړم. بادشاه ته ووایه چې خپله لور ماته په نکاح کې راکړي. ته څه وای فقیره؟ مخکې د دې چې بادشاه دې سر پرې کړې ورک شه. تاریخ وایي چې د آدم په نوم یو درویش قلندر و چې هیڅ مستقل کور او وطن یې نه و. هغه به تل په سفر کې و. همداسې د سفر په حال کې یوه ورځ هغه د بلخ ښار ته ورسېدو او د ښار نه بهر هغه یوه وړوکې کوټه جوړه کړه او هماغه ځای کې اوسېدل شروع کړو. یوه ورځ د کوم ضرورت دپاره هغه ښار ته لاړو. د اتفاق خبره وه چې هماغه وخت د بادشاه لور د باغ د سیر نه واپس راتلله. په لاره کې شاندار انتظامات شوي وو. د لارې دواړو غاړو ته ښځې او ماشومان ولاړو چې د شهزادګۍ د هرکلي دپاره راټول شوي وو. آدم فقیر هم د هغوی خواته یوې غاړې ته ودرېدو. کله چې د شهزادګۍ ګاډۍ د هغه له مخې تېرېده نو د سخت باد د وجې نه ناڅاپه د ګاډۍ پرده پورته شوه چې کله د فقیر سترګې د شهزادګۍ په ښکلي مخ ولګېدې نو هغه د زړه له قومي پرې مین شو. هغه ډېر خوشحاله شو او د شهزادګۍ د ګاډۍ تر شا تر بادشاهي ماڼۍ پورې ورسېدو او ډېر وخت د ماڼۍ نه بهره ولاړ پاتې شو. کله چې ګاډۍ د ماڼۍ دننه ننوته، ای خادمه دا د چا محل دی او په دې ګاډۍ کې څوک ناسته وه؟ دا شاهي محل دی او په ګاډۍ کې د بادشاه لور ناسته وه چې د باغ سیر ته تللې وه. دا خبرې چې آدم فقیر واورېدې نو هغه نیغ د بادشاه دربار ته ورغې. بادشاه خپل وزیر ته وویل: وزیره، حکم کی زما سلطانه. د دې فقیر نه وپوښتئ چې څه غواړي او د څه دپاره راغلی دی. په امر پوه شوم زما سلطانه. وایا فقیره بادشاه وای ته څه غواړې او د څه لپاره راغلی یې؟ زه د بادشاه د لور سره واده کول غواړم. بادشاه ته ووایه چې خپله لور ماته په نکاح کې راکړي. ته څه وای فقیره؟ مخکې د دې چې بادشاه دې سر پرې کړې ورک شه. څنګه یې ورته ووایم خدایا؟ سلطان ډېر په غوسه ښکاري. څه خبره ده وزیره؟ فقیر څه غواړي او د څه دپاره راغلی دی؟ د حال حقیقت ماته بیان کړه زما سلطانه. فقیر د شهزادګۍ سره نکاح کول غواړي. د رښتي مطالبه یې کړې ده. ته څه وایې وزیره؟ ته څه وایې؟ چرته زما شهزادګي او چرته یو فقیر؟ وزیره، هغه فقیر چې زما د شهزادګي نوم اخلی همدا اوس یې زما مخې ته حاضر کړه. همدا اوس. په امر پوه شوم زما سلطانه. دته وګوره لکه پاچا چې وي خی بې پروا ګرځي را ګرځي هډو غم پرې نشته. څه خبره ده وزیره؟ سلطان څه وویل؟ هغه ومنله که انکار یې وکړ؟ نه
سلطان ومنله او ما ته یې امر وکړو چې فقیر دې همدا اوس شهزادګۍ د ځان سر بوزي. اول په شاهي دربار کې د خبرو کولو چل زده کړه، بیا وزیری کوه. سلطان خپل حضور ته بللی استی. فقیره ته د 100 ګړو چیلو معمولی فقیر یې، نه تخت لري نه تاج او نه کوم لوی حسب نسب، او زما وینه د پاچاهانو ده، بیا په کوم جرأت سره ته زما د شهزادګۍ رشتي ته راغلی یې؟ سلطانی محترم، بې ادبي دې معاف وي. زه فقیر یم، نه تخت لرم او نه کم تاج، او ته تخت هم لري او تاج هم، خو زما وینه د دنیا د هر تخت او تاج نه لوړه ده. زه یو فاروقي یم، یعنی د حضرت عمر اولاد یم. نه د چا د تخت پروا لرم او نه د تاج. زه دا خپله فقیري ستا په تخت او تاج نه ورکوم. حضرت عایشه وایي کله چې به نبی علیه السلام دعا کوله نو ویل به یې یا الله ما په دنیا کې فقیر ساته، په فقر کې مې وفات کړه، او په ورځ د قیامت مې د فقیرانو په صف کې پورته کړه. دا چې ته د دومره لوی شخصیت په اولاد کې یو، نو ما ته په دې رشته کې اعتراض نشته، خو ما ته وخت راکه. زه به اول د شهزادګۍ او د هغې د مور سره صلاح کوم، بیا به تا ته وایم څنګه چې ستاسو حکم وي سلطانی محترم. دا په کم امتحان کې الله واچوله وزیره، یو طرف ته شهزادګۍ او بل طرف ته یو معمولی فقیر. زما سلطانه، تاسو یوازې یو امر وکړئ، بیا زه پوهېږم چې د هغه فقیر سره څه وکړم. کم عقله وزیره، اصل مسئله د فقیر نه ده، اصل مسئله دا ده چې هغه په رښتیا فاروقي وي. نو بیا موږ له په دې مسله احتیاط پکار دی، هسې نه چې زما شهزادګۍ یا بادشاهي ته کوم نقصان ورسي. زما سلطانه، که ستاسو خوښه وي نو د فقیر دا مسئله په ما پرېږدئ. زه به هغه ته داسې یو شرط کېږدم چې په خپله به قلار شي. څه شرط وزیره؟ ما خو د فقیر سره وعده کړې ده، هسې نه چې خیري وکئ او غرق شو. که ستاسو اجازه وي نو د شاهي خزانې نه به یو قیمتي د موتیدانه راواخلم او فقیر ته به شرط کېدم چې که د شهزادګۍ سره نکاح کول غواړي نو دی قیمتي د موتیدانی له ملګري پیدا کا. سمه ده وزیره، هر څه چې کوې ویې کا، خو ناکامي دی نه معاف کیږي. په امر پوه شم زما سلطانه، تاسو په ما باور وکئ. خدایا، خلق د تخت او تاج په غرور کې دي، خو زه ستا نه بغیر هیڅ نه لرم. ته مې مرسته وکړه خدایا. آمین.